الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان دي چې دوی د منځونو خپلو نه خبره دي. دغه مونځ کوونکو دپاره تبعید. الله اکبر. ګوره الله داسې نه دي ویلي چې یعنې مونځ نه کوي هغوی دپاره تبعید ده، چې نه کوي خو تباه شوي دي، خو د دوی دپاره هم تبعید ده چې کوي او خبر ترې نه دي. الذین هم عن صلاتهم ساهون، د خپل منځونو نه ناخبره دي. او د دې څه مطلب دی چې د منځونو نه ناخبره دي؟ یعنې ګوره د مانځه د اوقاتو، د شرایطو، د ارکانو، د واجباتو، خشوع، اطمینان، سکون دا پکې نه وي. دا د منځونو نه غافله دي که د دوی دپاره دا خبره، د دوی دپاره طبعي ده. یاده کوي دا خبره چې کوم سړی بې وخته منځونه کوي د هغه دپاره طبعي ده. کوم سړی بغیر عذر نه په کور کې منځونه کوي، ځکه چې نارینهو باندې منځ دا په جومات کې لازم دی. بغیر عذر نه چې کوم نارینه په کور کې منځونه کوي د دوی دپاره طبعي ده. ارکان، واجبات دا منځونه الله قبلوي هم نه ګورئ. یاده کوي دا خبره. زموږ د پښتنو هغه منځونه به تاسو لیدلي چې رکوع له تللی نه یو بیا ولاړ یو بیا له ودرېدلی نه یو سجدې له او سجدې نه سره وجود کړی، دا منځونه الله نه قبلوي. په منځه کې به لازم څه وي؟ خشوع به وي، په منځه کې به اطمینان وي. زما د دې مبارک زینه ټولو ملګرو ته او پښتنو ته خصوصا نارینه و زنانو ته دا نصیحت دی چې مونځ کوئ نو خشوع پکې راولئ، اطمینان، سکون. داسې نه چې دې آیت کې دننه راشي. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی. ګوره قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان کامیاب شوي دي. د مؤمنانو اولنی صفت دا دی چې په منځه کې خشوع ده. او خشوع څه ته وایي؟ د زړه اطمینان ته او سکون او عاجزۍ ته، او هغه بیا راښکاري شي په اندامونو باندې. خشوع چې په زړه کې نو راښکاري شي په څه باندې؟ په اندامونو باندې. اوس یو سړی په منځه کې ولاړ دی داسې، او ټولو توجه یې د الله طرف ته ده، توجه یې د منځه طرف ته ده، قرآن کې سوچ کوي، دعاګانو کې سوچ کوي. هغه خشوع چې د ده په زړه کې ده هغه په اندامونو راښکاره شوه. څنګه راښکاره شوه؟ اندامونه یې بلکل دقه شان، نه پلتو ډقېږي، نه یو ځي ته ګوري، نه بل ځي ته ګوري، ښه په اطمینان سره ولاړ دی. پوه شئ د دې سړي په زړه کې دننه عاجزي ده، ځکه په اندامونو راښکاره شو. ښه دا کوم چې ولاړ دی داسې په منځه کې، او کله دا ځایګره وه، کله ګړۍ برابره وه، او کله لستوڼي ګوره، او کله چې د غاړه برابره وه، او کله رومیال سیده کوه، او کله ټوپۍ برابره وه، او کله داسې ګوره، او کله داسې ګوره. دا یقیني خبره چې ده په زړه کې خشوع نشته. که په زړه کې خشوع وې هغه به راښکاره شوی په څه باندې؟ اندامونو باندې. نو په منځه کې خشوع راولئ. خشوع په څه طریقه به خشوع راځي؟ زه ته یو څو طریقې ذکر کوم. اولنۍ ده ډېرې دعاګانې د الله نه غواړوئ، یا الله زما په منځه کې خشوع راوله. د ټول نه اولنۍ طریقه دعا. ته دعا کوه یا الله ما له د هغه منځه توفیق راکړه چې په هغې کې دننه څه وي؟ چې په هغې کې دننه خشوع وي، چې په هغې کې دننه عاجزي وي. دویمه طریقه دا ده چې ستا په زړه کې دا یي. په سنن ترمذي کې دا حدیث دی، ټول ملګرو ته معلوم دی چې اولنی حساب کتاب چې به د قیامت په ورځ کېږي د الله په حقونو کې، هغه څه شی دی؟ مونځ دی. که دې منځه کې کامیاب شو مخکې کامیاب وي، که دې کې پیل شو مخکې پیل وي. نو چې کله ته منځه ته ورننوځې او ستا دا احساسي په زړه کې چې دا هغه عبادت دی چې د دې به اولنی حساب ما سره کېږي، نو بیا به ته په ښه طریقې سره کوې که په بدې طریقې سره؟ بیا به په ښه طریقې سره کوې. ته چې منځه باندې ودرېږې که نه، الله اکبر، نو دا زړه کې راوله چې دا مونځ اولنی تپوس به د قیامت په ورځ دې باره کې کېږي. نو بیا به ستا مونځ ډېر په ښایسته طریقې سره وي. دغه شان یو طریقه دا ده چې ستا ذهن کې دا یي چې څومره زما په منځه کې عجزي، څومره پکې سکوني، څومره پکې اطمیناني، دومره ماته ثواب میلاویږي. سنن ابي داود کې د حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی منزل راشي لمونځ وکړي، الله وله څومره اجر ورکړي د اطمینان په مطابق. ګوره ښه د عجزۍ
او د سکون او د خشوع مطابق اجر ته ملوي. یو سړی منزل راشي الله ول نیم اجر ورکي، سو نیم. یو سړی راشي هغه ته 3 حصې اجر ملو شي، 3 حصې ورته ملو شي. یو سړی راشي 4 حصه، پیغمبر وایي یو سړي ته 5مه، یو سړي ته 6مه، یو سړي ته 8مه، یو سړي ته 8مه، یو سړي ته 9مه، او یو سړی کور ته واپس تللی شي د منزل 10مه حصه ځان سره ویسي. دغه لا بیا هم ښه دی. بعض پکې داسې دي حدیث کې راځي وایي دا مونځ ورته خیرې کوي چې الله دې داسې ذلیله کړه لکه څنګه چې دې زه ذلیله کړم. نو چې سړی اوس په دې ژمي کې سړی لګیا په یخو اوبو اودس وکړي او سهار منزل راشي او ځان ستړی کړي او واپس دی لاړ شي کور ته او مونځ ورته خیرې کوي، ته څومره لوی تاوان وکړو، څومره لوی تاوان وکړو. نو منځ ته چې ورننوځي زړه کې دا خبره راوله چې زما په دې منځ کې څومره خشوع وي دومره به الله ماله اجر راکوي. دغه شان یو طریقه ده چې په منځ کې اخوا دېخوا مه ګوره، بیا به دې په منځ کې عاجزي، سکون به پکې، اطمینان به پکې، خشوع به پکې. دغه شان سوچ کول په قرآن کې امام چې کوم قرت کوي په هغې کې سوچ کول، او ته چې کوم اذکار وایې په هغې کې سوچ کول. الله اکبر. اوس الله اکبر څه معنی ده؟ چې دې کې ته سوچ وکړې ولې ته الله اکبر وایې، ولې دې ورسره دا لاسونه اوچت کړو. که زما او ستا سوچ دې خبرو ته لاړ که نه والله چې زموږ منځونه به څوم خوندور منځونه وي. ته چې داسې ووایې الله اکبر، الله اکبر، الله لوی دی د هر چا نه د هر څه نه. الله لوی دی د هغه تجارت نه تا چې شاته پرېښودو سوچ به نه کېې د هغې ګورې. الله لوی دی د هغه بچو نه کوم چې تا شاته پرېښودو بهر د هغوی سوچ به نه کېې. الله اکبر، الله لوی دی ستا د دنیوي معاملاتو نه هغه به دلته په منځ کې نه راولي مخې ته. الله اکبر، الله لوی دی د هر څه نه. بیا د لاسونه دې ورسره ولې اوچت کړو؟ نو دا داسې چې تا دنیا شاته غزاره کړه. الله اکبر، الله لوی دی د ټولو نه او دنیا مې شاته غزاره کړه. که دا معانی ستا په زړه کې وي او ستا په ذهن کې وي ته بیا خپل منځ ته ګورې چې څومره خوند کوي. بیا چې ته ودرېږې او شروع وکړې سبحانک اللهم ووایې او بیا الحمدلله رب العالمین او بیا رکوع له لاړ شي او ته ټیټ شي الله ته او سوچ وکړې چې وګوره دا څومره طاقتور ذات دی چې دا دنیا ورته ټیټېږي. بیا سبحان رب العظیم ووایې، نور اذکار ووایې، بیا راپاسې او بیا سجدې له لاړ شي او دا قیمتي ځای ته الله ته ولګې او سوچ وکړي چې یاره څومره لوی رب دی، څومره طاقتور ذات دی چې دی په عرش باندې د پاسه او مخلوق ورته ټول په څه دی؟ په سجده دی. که چېرته دا سوچونه ما ورته زړه ته راوستو که نه او دې طرف ته امتحان لاړ نو انشاءالله په منځ کې به هم ډېر خوند پیدا شي. نو په دې به عمل کوئ که نه به کوئ انشاءالله. یو ښایسته طریقه په منځ کې د اطمینان د راتلو او دا قیمتي فایده ده د مانځه نه مخکې چې کوم سنت دي او وروسته چې کوم سنت دي د دې خیال ساتل. د مانځه نه مخکې لکه ورته رالي مثال کې ماسپښین مانځله او اول دې ته هغه 4 رکعاته وکړو نو ته تیار شوې، ته څه شوې؟ تیار شوې د عبادت کې ورننوتو ته. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان نه مخکې کومه میاشت راځي؟ شعبان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شعبان ډېر روجې نیوي. حدیث کې راځي ولې به ډېر روجې نیوي؟ چې ځان تیار کړي څه ته؟ ځان تیار کړي رمضان ته. نو د مونځونو د سنت چې دي که هغه مخکیني دي او که وروستني دي د هغې خیال ساتئ. مخکیني کې دا فایده ده چې ته به تیار شي مانځه ته، ماحول جوړ شي. خلک وایي که ماحول جوړ کړه، دې سره ماحول جوړ شي او بیا چې کله مونځ ختم شو بیا سنت وکړه. نو که څه کمی کوتاهي زیاتی شوی هغه به دله الله څه کړي؟ هغه به دله معاف کړي. د مانځه باره کې خبرې ډېرې اوږدېږي خو دا بس یو نصیحت و تاسو ته د زړه نه او امید مې دا دی چې زړه ته یې کوز کوي.